د کہانی په شروعات کې مونږ یو وړه ماشوم وینو چې هغه کله راپاسې نو هغه ګوري چې هغه یو ډېر عجیبه ځای کې ګیره شوی وي او هغه خپل پلار ته اوازونه شروع کړي خو هغه ځای کې اچانک سیمټ راتلل شروع شي چې هغه دا وګورو نو ډېره زیاتې چغې سورې شروع کړي خو د هغې د مدد کولو دپاره هغه ځای کې څوک نه وي او لږ وخت کې هغه ځای د سیمټو نه ډک شي او د دې ماشومې مرګ پکې وشي او اوس مونږ ته 15 کاله پس ټایم ښیي چې هغه ځای کې مونږ یو جینۍ وینو چې د هغې سمانتا نوم وي او هغې خپل تعلیم پوره کړو په انجینرینګ کې چې د هغې په خوشحالۍ کې هغې پارټي ایښې ده چې هلته د سمانتا پلار هم وي او د هغې د پلار داسې کمپني وه چې کوم بلډینګونه به خالي نو د هغې د راغورځولو کانټراکټ پې اخیستو او هغې نه پس هغه سمانتا ته وایي چې زه تاله یو کار درکومه یو ډېر غټ بلډینګ د هغه راغورځول دي او ته به د هغې مشره خو تا دغه کار صحیح سره وکړو نو زه به تا د خپلې کمپنۍ مشره کم نو سمانتا چې دا خبره ووري نو ډېره زیاته خوشحاله شي او هغې نه پس مونږ هغه بلډینګ وینو چې کوم بلډینګ به سمانتا راغورځوي او دا یو ډېر غټ مشهور او زوړ بلډینګ وي چې دا یو ډېر مشهوره ارکیټیکټ جوړ کړی او دې بلډینګ سره لرې لرې پورې کورونه هم نه وي هغې نه پس سمانتا هغه بلډینګ ته وردن نشي چې هغه ځای کې هغې ته یو ښځه میلو شي چې هغه د دې بلډینګ ساتونکي وي او سمانتا ورته وایي چې زه په دې بلډینګ کې یو څو ورځو دپاره اوسېږم هغې نه پس هغه ښځه خپل زوی جیمي ته آواز وکړي چې جیمي د هغې بیګ اوچت کړي او سمانتا خپلې کمرې ته راولي او جیمي ورته د دې بلډینګ رول باره کې ووایي چې ته به اتم چت ته هم نه خیږې ولې چې هلته تلل ډېر زیات خطرناک دي او دا د هغې ارکیټیکټ ځای وي چې کوم دا بلډینګ جوړ کړی و چې هغې نه پس جیمي د هغه ځای نه لاړ شي او هغې نه پس د جیمي مور راشي نو سمانتا ترې تپوس وکړي چې په دې بلډینګ کې څومره خلک اوسېږي نو د جیمي مور ورته وایي چې صرف زه زما زوی او 2 کسان نور دي او نور خلک تللي دي د دې بلډینګ نه په سبا باندې سمانتا د ټول بلډینګ جانچ شروع کړي ولې چې هغه دا وایي چې زه په دې بلډینګ کې په داسې ځینو کې بم ولګوم چې دا بلډینګ په یو دماکې سره راوغورځېږي او هغې نه پس هغه د دې یو ریپورټ جوړ کړي او هغه خوا کې یو سټور ته ورشي چې هلته هغه ځانه د خوراک سامان راواخلي او هغه ځای کې دغه سټور مالک کمپیوټر میلو شي ورته نو هغه په دې بلډینګ باندې ریسرچ وکړي نو دا ډېره زیاته حیرانه شي ولې چې په دې بلډینګ کې د 14 خلکو لاشونه میلو شوي وو چې په هغې کې هغه ارکیټیکټ هم چې چا دا بلډینګ جوړ کړی او د دې ټول الزام په یو ورکر باندې وي خو د حیرانۍ خبره دا ده چې دغه خلاف دوی ته ثبوت هم میلو نه شو چې هغې نه پس هغه ورکر پرېښودو او د دې بلډینګ نه شاته چې کم تاریخ دی هغه ډېر زیات خطرناک دی خو د دې بلډینګ باره کې چې سمانتا ته پته ولګي نو هغه هم ډېره زیاته په خوف کې شي خو هغې به خپل کار پوره کوو یعنې دا بلډینګ به ټول راغورځوي ولې چې دا د دې وړومبی پروجیکټ و او هغې نه پس سمانتا بلډینګ ته واپس راشي او په هغه ځای باندې سور نشان ولګوي چې کوم ځای کې به دا بمونه لګوي خو هغه ټایم کې په اچانک یو سړی تبر په لاس حمله وکړي ولې چې هغه هم دا نه غوښتل چې دا بلډینګ راوغورځوي او هغه په 2 کسانو کې یو دا سړی مو چې کوم په دې بلډینګ کې اوسېدل هغې نه پس سمانتا جیمي سره میلو شي او هغه ورته ده وایي چې ما اتم چت ته وخېجوه هغې نه پس جیمي هغه اتم چت ته راولي چې هغه د ارکیټیکټ ځای وي او جیمي ورته وایي چې دلته کوم سړي قتلونه کړي هغه ډېر بېرحمه او ظالم سړی دی او هغه سړي زما پلار هم قتل کړی نو سمانتا ورته وایي چې ته به کومه کمره کې یم په هغه کمره کې د یو وړومې ماشومې تصویر لګېدلی دی نو جیمي ورته وایي چې دغه ماشومې جولي نوم وي او چې کوم 14 کسان قتل شوي وو هغه کې دا ماشوم هم موجوده وه او دغه ماشومې خبره کوي چې کومه مونږ د کهانۍ په شروعات کې وکته او هغې نه پس چې دوی مخکې روان شي نو هغه ځای کې اچانک بجلي لاړه شي چې هغه ځای کې سمانتا راوغورځېږي او د هغې خپل زخمي شي چې جیمي زر سمانتا خپلې کمرې ته راولي او د هغې د زخم پټۍ وکړي هغې نه پس جیمي د هغه ځای نه لاړ شي او سمانتا واشروم ته راشي چې هغه ځای کې هغه وګوري چې د واشروم شیشې په خپله خوځېدل شروع شي او سمانتا چې یو شیشه په زور رالر کړي نو هغه ځای کې یو وړوکې شانسوري وي چې هغې نه اچانک وینه راتلل شروع شي او دغه دیوال نه اچانک یو 2 لاسونه راوځي او سمانتا رضان طرف ته راکاږي او سمانتا هغه ځای کې بېهوشه شي او چې په هوش کې راشي نو هغه وګوري چې هغه عجیبه ځای کې را چې کوم ځای کې هغه وړه ماشومه وه چې کومه مونږ د کهانۍ په شروعات کې کتلې وو او سمانتا ډېر کوشش کو چې زه د دې ځای نه ځان وباسم او هغه ځای کې ډېرې چغې سورې شروع کړي وي خو هغه ځای کې سیمنټ راتلل شروع شي او هغه ځای چې د سیمنټو نه ډک شي نو دې کې اچانک د سمانتا سترګې کولو شي چې دا دې یو ډېر یروونکی خوب ولیدو او سمانتا اوس ډېره زیاته یېرېدلې وي چې د یارې د لاسه هغې له خوب هم نه ورتلو هغې نه پس هغه بهر راوځي چې هغې ته داسې محسوسېدل چې دغه ځای کې څوک دي خو دغه ځای کې اچانک د دې مخې ته څوک راشي چې سمانتا دا وګوري نو ډېره زیاته ومېرېږي او خوشحاله هم شي ولې چې دا بل څوک نه بلکې د سمانتا منګیتر وي او هغې نه پس سمانتا د خپل منګیتر سره هغه چت ته راشي چې کوم ځای کې ارکیټیکټ اوسېدو یعنې هغه اتم چت او دوی چې کله هغه چت ته راشي نو هغه ځای کې دوی یو خفیه دروازه وویني او هغه چې څنګه هغه دروازه کولو کې لاندې کوشي نو هغه ځای کې هغې ته پته ولګي چې هغه ځای کې داسې ځایونه جوړ شوي دي چې د هغې سایډ نه د خلکو کمرو باتروم طرف ته کتې شي نو سمانتا چې دا وګوري نو ډېره زیاته غوسه ورشي او هغې نه پس هغه د جیمي مور له لاړ شي او د دې هر څه باره کې ورته ووایي او بل خوا مونږ ته د سمانتا منګیتر ښیي چې هغه ته مو داسې لګېدو چې دلته څه ناڅه ګډوډ دي او اوس مونږ د جیمي ښیي چې د سمانتا منګیتر راغلی دی نو د دې د وجې جیمي ډېر زیات خفه وي ولې چې سمانتا د ده خوښه شوي وي او هغه ته پته ده چې سمانتا ځي هغې نه پس هغه د سمانتا کمرې ته راشي او یو ډایري ورله ورکړي چې دا ډایري د هغې ارکیټیکټ وي چې چا دا بلډینګ جوړ کړی
کړی وي. نو دلته سمانتا چې دا ډایری وګوري نو هغه چې د دې بلډینګ په منځ کې داسې ځای وي چې هغه کولو وي او تر اوسه پورې هغه ځای ما ونه لیدو او په سبا باندې دوی جیمي په ټول بلډینګ کې تلاش کوي خو هغه ورته میلو نشي او لږ وخت پس دوی یو داسې ځای ته ورسي چې دا د بلډینګ هغه منځ وي او هغه کولو ځای وي چې هغه ډېر زیات عجیبه وي. خو د ښکته نه د جیمي اواز راشي او هغه په چغې سره وایي چې زه خوږ شوی یم او زه بره واپس نشم راتلی. اولته یو رسۍ موجوده وي چې سمانتا د هغه رسۍ په مدد باندې د ښکته تلو کوشش کوي او د هغې منګیتر هغه رسۍ نیولې وي چې هغه ورو ښکته پرېږدي هغه رسۍ. خو دغه ځای کې اچانک د سمانتا په منګیتر باندې څوک حمله وکړي چې دې سره د هغه په هغه ځای کې مرګ وشي او سمانتا سیده ښکته پرېوځي او سمانتا چې څنګه ښکته وګوري نو هغه ځای کې یو بل قسم موجود وي چې دا بل څوک نه بلکې هغه ارکیټیکټ وي چې چا دا بلډینګ جوړ کړی و چې هغه اوس هم ژوندی وي او د دنیا خلکو ته لګېدو چې دی مړ شوی دی. او هغه سړی یو کیسټ راواخلي او په ریډیو کې واچوي چې هغې کې د جیمي اواز وي. نو دلته سمانتا پوه شي چې جیمي زه دلته ګیره کړم او جیمي د بره نه یو خط راخطا کړي او هغې کې دا لیکلي وي چې زه به هلته پرېږدمه چې تر څو پورې تا ما سره مینه نه وي کړې. هغې نه پس جیمي هغه کمپنۍ ته هغه ریپورټ هم ورولېږي او د سمانتا ګاډ هم سیند ته ورخطا کړي ولې چې د هغې پلار ته داسې لګي چې سمانتا خپل منګیتر سره چکر له لاړه او هغې نه پس مونږ سمانتا وینو چې هغه ارکیټیکټ سره خبرې کوي او هغه ارکیټیکټ ورته دا ووایي چې د نن نه 15 کاله مخکې د کومو 14 کسانو چې مرګونه شوي هغه بل چا نه بلکې ما کړو چې په هغې کې د جیمي پلار هم او هغه وړه ماشوم هم وجولي او هغه ورته دا وایي چې دا مرګونه ما ځکه وکړل چې په دې دنیا کې اووه عجوبې دي چې په هغې کې په نن سبا وخت کې صرف په مصر کې یو عجوبه ده او هغه هغه پیرامډز دي او زه هم غواړم چې زه یو عجوبه جوړه کړم د دې د وجې ما دلته دا مرګونه وکړل. او د دې باره کې د جیمي مور ته پته ولګېده چې د دې بلډینګ ساتونکې ده. هغې نه پس هغې زه په دې ځای کې قید کړم او پولیس ته زما د جسم په ځای یو بل جسم وښو چې دې کس دا ټول مرګونه کړي دي او د دنیا په مخ کې زه مړ ثابت کړم. او هغه ارکیټیکټ ورته دا هم وایي چې جیمي یو ډېر ښه هلک دی خو چې هغه څه وایي د هغه خبره مونږ منو او که د هغه خبره مونږ ونه منله نو هغه نه بیا یو ډېر ظالم انسان جوړ شي. او هغې نه پس د بره نه یو باسکټ راشي چې په هغې کې د خوراک سامان وي او په هغې کې یو ریډیو هم وي چې د هغې په ذریعه باندې جیمي سمانتا سره خبرې کولی شي. هغې نه پس سمانتا هغه ځای کې اخوا دېخوا ګوري نو هغه ځای کې هغه یو دیوال وویني نو هغې ته پته لګي چې د دې د نشاته د ګند کمره ده او دا ځای د جیمي مور بند کړی دی. هغې نه پس د ریډیو په مدد باندې سمانتا جیمي سره رابطه وکړي او دا ورته وایي چې زما په خپه باندې ډېر زیات درد دی او زما په کمره کې دوی پرته ده چې هغه دوی ماله راوړه. د هغې نه پس جیمي هغې له هغه دوی راوړي او په هغه دوی کې داسې کیمیکل وي چې د هغې په مدد باندې دا یو وړوکی شان بم جوړولی شي. نو سمانتا همدغه څوکي یو هغه دیوال کې کیږدي خو هغه په دې خپل ترکیب کې ناکامه شي او د دې باره کې چې جیمي ته پته ولګي نو هغه ډېر زیات غوسم شي او خفم شي ولې چې د هغه سمانتا ډېره زیاته خوښه وي. خو د جیمي مور ته د دې باره کې پته ولګي چې دا ارکیټیکټ په ځای کې جیمي سمانتا هم قید کړې ده. نو د جیمي مور جیمي ته ډېره زیاته غوسه شي او دا ورته ووایي چې هغه ځای صرف د ارکیټیکټ دپاره چې هغه پکې تر مرګه پورې په دغه ځای کې قید وي. خو اوس هغه وایي چې مجبورن مونږ سمانتا هم نشو بچ کولی که مونږ هغه د دغه ځای نه راوښکه نو د دې باره کې به هغه پولیس ته ووایي او مونږ به ګیر شو. بل خوا سمانتا هغه ارکیټیکټ ته وایي چې تا دا بلډینګ جوړ کړی دی نو د دې بلډینګ باره کې به تا ته پته وي چې د وتو لار کم ځای کې ده. خو رښتیا خبره دا وي چې هغه ارکیټیکټ هم د دې ځای نه ځان ویستل نه غوښتل او هغه په هغه ځای کې کنده ویستل شروع کړي. نو سمانتا ته دا لګېده چې دا دې زما دپاره وباسي. نو هغه ارکیټیکټ ورته وایي چې دا زما دپاره ده او هغه سمانتا ته ډېرې ګډې وډې خبرې شروع کړي. نو سمانتا ته داسې لګېدو چې دی خو لیونی شوی م دی او هغه ارکیټیکټ اوس سمانتا ته وایي چې ته به ما مړ کې خو سمانتا داسې کول نه غوښتل. نو هغه سړی پرې ډېر زور راوړي نو سمانتا له هم ډېره زیاته غوسه ورشي او هغې ته دا هم لګېدو چې دا سړی یو انسان نه بلکې ځناور دی ولې چې د 14 کسان ډېر بې دردۍ سره قتل کړل چې د هغې نه پس سمانتا هغه سړی مړ کړي او په هغه کنده کې واچوي او هغه کنده کې سیمنټ راتلل شروع شي چې دې سره هغه سړی په هغه سیمنټو کې ګیر شي. هغې نه پس مونږ د سمانتا پلار ګورو چې هغه د خپل ټیم سره هغه بلډینګ ته را رسېدلي وي او چې په کم ځینو کې سمانتا نشانونه لګولي وي هغه په هغه ځای کې بمونه ولګوي او اوس دوی پوره تیار وي د دې بلډینګ را غورځولو دپاره. خو هغه ځای کې د سمانتا پلار وایي چې سمانتا څه شوه نو هغه د بلډینګ ساتونکي ورته وایي چې سمانتا را دې ځای نه تلې ده او دوی د هغې بلډینګ نه هغه 2 کسان هم راوښکي وي او اوس دوی پوره تیار وي د دې بلډینګ را غورځولو دپاره صرف یو بټنه وهل دي. بل خوا موږ ته جیمي ښیي چې هغه ډېر په سوچ کې وي چې سمانتا زه بچ کم او که نه خو د هغه سمانتا ډېره زیاته خوښه وي او دې کې اچانک هغه د سمانتا نوم واخلي او د بلډینګ طرف ته منډه کړي چې دې سره سمانتا پلار دا نوم واوري نو هغه خپل ټیم ته وایي چې صبر وکړئ او زر جیمي هغه ځای ته راورسي چې کوم ځای کې سمانتا ګیره شوي وي او موږ سمانتا ګورو چې هغه بېهوشه شوي وي په هغه ځای کې چې هغه ځای کې د سمانتا پلار هم راشي نو دلته اوس جیمي ته پته ولګي چې زه خو ګیر شم نو اچانک هغه د هغه بره ځای نه راټوپ کړي او بل خوا سمانتا هم بچ کړي او هغه د بلډینګ ساتونکي پولیس راشي او هغه ګرفتاره کړي ولې چې هغې ډېر وخت نه هغه ارکیټیکټ قید کړی او هغې ته د رښتیا باره کې پته وه خو هغې دا رښتیا دنیا ته ظاهره نه کړل او دې سره دا کهاني ختمه شوه. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.